السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول به ښه یئ او خوشحاله به یئ او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله وساتي. دوستانو نن انشاء الله به موږ قاعده شروع کوو. قاعده ډیره اسانه ده، زړه به ورته نه وهئ، په پښتو ژبه کې ده او خپلو بچو ته ضرور وښایئ ځکه چې د بچو دپاره دا ډیره اسانه قاعده ده. د قاعدې د میلاوېدو پته به دې لیکل ده. انشاء الله تاسو د په سوات کې په هر یو دوکان د کتابونو په دوکان کې دا میلاو شي، او که بیا هم تاسو دا غواړئ نو دا په دا پته تاسو څه کوئ، دغه پته ده، په دې دا نمبر یې دغه دي، په دې تاسو ته دا میلاوېدی شي. نن انشاء الله موږ به وایو سبق نمبر 1. سبق نمبر 1 چې دی هغه د حروف هجا، خو د هغې نه مخکې انشاء الله که موږ پرس که خپل بچو ته ښایو نو هغو ته به اعوذ بالله په 4 سوه ووایو او بسم الله به ورته په 3 سوه. څنګه چې زه وایم همدغسې مې تاسو ښایئ. ګورئ اعوذ، دا ویډیو لږه دغه کېږي، بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ ځکه یو سامان څنګه ویم. ګورئ 4 سامان اعوذ بالله او په 3 سوه بسم الله. ګورئ اعوذ 1 سوه، بالله 2 سوه، من الشیطان 3 سوه، الرجیم 4 سوه، بسم الله 1 سوه، الرحمن 2 سوه، الرحیم 3 سوه. دقسې خپلو بچو ته وښایئ. اوس دی موږ سره سبق نمبر 1 حروف هجا. اوس به موږ حروف هجا پیژنو چې حروف هجا څه ته وایي. حروف هجا د قرآن شریف حرفونو ته وایي. حروف هجا د قرآن شریف حرفونو ته وایي. د قرآن شریف حرفونه کم دي؟ د الف نه واله تر یا پورې دا یو کم 10 حروف دي، دې ته د قرآن شریف حرفونه وایي. ګورئ حروف هجا د قرآن شریف حرفونو ته وایي. د قرآن شریف حرفونه ټول یو کم 10 دي، هغه دا دي یو کم 10 29 ښه 29 هغه کم دي، هغه دا دي. ګورئ الف، دا الف چې دی دا به اوس موږ راکاږو څه نو ښکلی ازاد بې به. ګورئ الف با. اوس دا ګورئ دا کم ټکي چې دلته لیکلي، ګورئ په دې څه مد څه نشته، دا به موږ د یو الف به مقدار راکاږو. با تا ثا. اوس ګورئ رونو د ثا ذال او ضوا، دا به موږ د ژبې په سر وایو. مخکې به تاسو ته انشاءالله راشي په مخارجو کې، خو دلته موږ داسې وپېژنو چې دا د ژبې په سر دي دا 3 حرفونه. ګورئ ثا جیم. دا اوس ګورئ دې سایډ ته چې د کم ټکي باندې دا مد راغلی نو دا به موږ 4 الفونو په مقدار راکاږو. جیم ح. اوس دا ح او په دې ح کې چې کم فرق دی هغه هم زه تاسو ته وایم. دا ح چې دا د مرۍ د میز نه ادا کېږي، او دا ح چې دا د مرۍ د اخر نه. نو دا موږ د مرۍ د میز نه ادا کوو. ح خا دال، دا به یې راکاږو به. ذال، دا ژبې په سر. را، دا اوس به جوخته یو ښه سخ. ز، دا ز سید او صاد، دا به موږ چې څومره جوخ ویلی شو دا د شپیلي شانتې. ګورئ سین شین
د دې لپاره ځکه داسې جوخ راکاږم چې تاسو خپلو بچو ته همدغې طریقې سره وښایئ چې هغوی صحیح طریقې سره زده کړي. صاد ضاد طا ضا د ژبې په سر ضا عین غین فا. اوس دا فا کې ماشومانو خوله اکثر داسې واوړي چې هغوی دا فا بیا پا وایي. دا پا نه دا فا ده. فا قاف کاف لام میم نون واو ها د مرۍ د اخیر نه ها همزه یا. دقسې چې څنګه ما ووي دقسې خپلو بچو ته وښایئ. ډېره اسانه ده. نو زه امید لرم چې تاسو به پې پوهه شوي یئ او که بیا هم څوک نه یې پوهه شوي نو ما ته یې ضرور په کمنټس کې ووایئ. نو ویډیو ډېره خپلو مسلمانانو وروڼو ته شیر کړئ چې هغو ته هم فایده والي او خپلو بچو ته یې هم وښایي. ما له راکړئ اجازت د بل سبقه پورې. والسلام.